زیاد بن لبید رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته وایي علم څنګه ختمیږي؟ خو موږ قرآن وایو، خپله یې وایو، زامنو ته یې وایو، هغه یې بیا خپلو زامنو ته چې زموږ مسیان کېږي هغو ته یې وایي. تر قیامته به دا سلسله شروع وي، قرآن به ویل کېږي، درس د قرآن به وي، تعلیم به وي. علم څنګه ختمیږي یا رسول الله؟ پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ ثکلتک امک زیاد، ای زیاده، زیاد بن لبید، استا مور دې پر تا وژاړي. معنا دا چې ته دې مړ سې. ان كنت لاراک من افقه رجل بالمدینه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ای زیاد بن لبید، زما خو ګمان دا و چې مدینه منوره کې ته بیخي یو پوه سړی ښه پوهېږې. دا چې څنګه خبره ته وکړه؟ ته وا علم به نو نه ختمیږي، علم به نه ورکېږي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. دا يهود ونصارى نجي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي آیا یهود و نصارا داسې نه وو چې دی تورات و انجیل ویلی؟ هو، لیکن په تورات و انجیل کې چې به کمې خبرې وې په هغه یې عمل نه کوي. خو دا هم علما وو، دا په تورات چې پوه وه دا هم علما وو، دا په انجیل چې پوه وه دا هم علما وو، خو عمل یې نه و. ښه، نو یهود و نصارا چې په تورات و انجیل خبر وه، علم یې و، عمل یې نه و، علم دې ته ګټه وکړه یا خوا دې کفار شول. نو پیغمبر علیه السلام زیاد بن لبید ته وایي رضی الله عنه چې زما امت کې به هم داسې وخت راځي علم به شروع وي، قرآن به درسیږي، تلاوت به کېږي، مدرسې به وي، طالبان به وي، شاګردان به وي، استادان به وي، لیکن علم به نه وي. ولې؟ خو په علم به عمل نه وي. نو په علم چې عمل نه وي دا علم پر نیست شمار دی. ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. په خلقو کې هغه بدترین څوک، ابد سړی، هغه کم یو دی؟ د الله عز وجل په نیز د قیامت په ورځ هغه بد سړی هغه عالم دی چې په خپل علم یې عمل نه یې کړي، پر علم یې ګټه نه یې اخیستې. دا روایاتو کې راځي. اوس که د علم سلسله سي، یهود هم علما وو. یهود څنګه علما وو؟ کتاب یې درلودی، تورات. د پیغمبر علیه السلام صفت په تورات کې لیکلی وو. څنګه صفت؟ په تورات کې دا لیکلی وو چې په آخر زمان کې به داسې یو نبی پیدا کیږي صلی الله علیه وسلم چې ښایسته مخ به وي، ښایسته مخ او ښایسته ویښتان به وي او تورې سترګې به وي او میانه قط به وي. دا په تورات کې لیکلی وو. د پیغمبر علیه السلام وجود نشته، او په تورات کې دا د نبی علیه السلام صفت لیکلی. ښایسته مخ به وي، ښایسته ویښتان به وي د نبی علیه السلام، تورې سترګې به وي، میانه قد به وي. دا د یهودو علما را ولاړ سوله، دغه تورې د تورات څخه ایسته کړه، پر ځای دا ولیکل، دا یې ولیکل چې داسې یو نبی به پیدا کېږي، اوږد به وي او شنې سترګې به وي او ویښتان به یې داسې خیرن وي. دا شیان یې ولیکل. د پیغمبر علیه السلام نعت و صفت چې په تورات کې لیکلی وو، دا د یهودو علماو دا صفت ایسته کړي، پر ځای هغه شیان ولیکل. دا هغه محرفین د تورات وو. په تورات کې دا لیکلی وو چې ښځه و نارینه که زنا سره وکړي نو د هغه حکم سنګسار دی. سنګسار
سنگساریږي. دا د یهودو علما را ولاړ سول، پر ځای یې دا ولیکل، دا تورې ایسته کړله، د دې پر ځای یې دا ولیکل ول که چیرې ښځې وو نارینه زنا سره وکړه بس مخ به ورتورېږي، یو څه دې ووهل سي. تحمیم الوجه، دا مخ دې ورتور سي، یو څه وهل دې ورکول سي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې یوې ښځې یو نارینه زنا یې سره کړې وه، د یهودو. پیغمبر علیه السلام ته وړاندې سوله. پیغمبر علیه السلام هغه یهود را وغوښتل، باره ورته ویله چې دا ستاسې ښځې و، دا نارینه خو زنا سره کړې ده، اوس ستاسې په کتاب کې په تورات کې یې څه حکم دی؟ هغه ورته وویل ول په تورات کې حکم دا دی چې مخ دې تور سي، وهل دې ورکول سي. دا خبره یې وکړله. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه هم د یهودو سو، بیا خو نو صحابي سو. هغه ورته وایي دروغ وایاست، دروغ وایاست، وایي تاسې تورات راوړئ، تاسې ووایاست که رښتیا دغه خبره پکښې کې وه، راوړئ تورات. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تورات تاسې راوړئ، څنګه پکښې لیکلي دي؟ د یهودو عالم تورات راوړي، تورات چې سره وغوړوي، تاسې ما ته ګورئ، تورات یې وغوړوي، هغه د رجم د سنګسار آیات خو هلته لیکلي وو، پر هغه یې لاس کښېښوئ. دا د لاس مخته او شاته دا آیتونه یې ویله. د یهودو عالم هغه د سنګسار آیات چې دي پر هغه یې لاس کښېښوئ، دا یې پټ کړي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه څه ورته وایي؟ پورته که لاس، لاس پورته که، د لاس مخته و شاته آیتونه وایه، په لاس کې دې چش پټ کړي. دا لاس چې پر چش کښېښوئ خو د هغه د سنګسار آیت دی، دا دې ولې پټ کړي؟ هغه چې لاس پورته کړي هغه د سنګسار آیات هلته لیکلي. پیغمبر علیه السلام ول دغه د ستاسې په تورات کې هم د سنګسار حکم دی. نو بیا یې هغه ښځه و، هغه نارینه سنګسار کړله. نو په تورات کې هم دا د سنګسار حکم و، خو د یهودو علماو دا حکم واړوي، دا یې ایسته کړي. نو د یهودو دا هم علماو، نصاراو دا هم علماو، دا چې په کتابو کې یې تحریفات وکړله، په خپل علم یې عمل نه وکړي، نتیجه یې هغه سول چې کافران سول. نو په نفس علم سره نه خلاصېږي، دغه مې مطلوب دی. د یهودو نصاراو واقعا مې هم درته بیان کړه چې علما و، په علم عمل نه و، سر انجام یې خراب شو.